دا په لوګر ولایت کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین دي چې د زمري 24مې لمانځلو لپاره ښار کې د اسلامي امارت بیرغونه لګوي. ورته وخت کې مسؤلین د زمري 24مه د هیواد معاصر تاریخ کې مبارک او ویاړمنه ورځ ګڼي او د دې ورځې د لمانځلو لپاره د لازمو تدابیرو او چمتووالي نیولو خبره کوي. 24 ریاست د افغانستان په تاریخ کې یو بېسارې ورځ ده چې دې مثال موږ نه لرو. په دې معنا باندې چې په دې ورځ باندې افغان مجاهد ولس د اسلامي امارت تر رهبرۍ او چتر لاندې وکولی شول چې نړیوال ځواکونه دا مات کړي او افغانستان څخه دوی تېښتې ته مجبور کړي. په دې ورځ باندې پس له شلو کلو بیا افغانانو خپل استقلال ترلاسه کړی او د افغانستان د خلکو د کلونو ارمان چې هغه اسلامي نظام او خپلواکي او ازادي وه دا ترلاسه شوي دي. بل پلو د لوګر ولایت اوسیدونکي وایي چې مجاهدینو او افغان ملت د زمري 24مې ازادۍ او اسلامي نظام د راتللو لپاره بېسارې قربانۍ ورکړې او د دې ورځې لمانځل د دولت ترڅنګ د ملت دنده بولي. د موږ په زرین تاریخ کې یو ویاړلې ورځ ده چې د افغان مظلوم ملت د څلورو لسیزو د هغه بدبختیو د هغه نادود و ناخوالو د پای ورځ ده. 24 اسد کو به تمام ملت افغانستان تبریک میگم. خداش پای مقام داشته باشه دولت. بسیار ما از دولت راضی هستیم. د ویلو ده چې له نن څخه 3 کاله وړاندې افغان مجاهدینو له شاوخوا 20 کلن جهاد وروسته د امریکا په مشرۍ ناټو ماته او د افغانستان تر فتحې وروسته اسلامي امارت پر هیواد حاکم شو.